د اولس د دعا لپې در پسې د امارتا افغانستان هغه هیواد چې یو وخت د امن، ښېرازۍ او نیکمرغۍ کور و او د کابل په زړه کې داسې نظام حاکم و چې د کورنۍ جګړې ټغر یې ټول کړ. خو یو وخت پر دې زړه د غربي یرغل داسې ورځې هم راغلې چې د تیارو دروند څادر یې پر لارو، کوڅو او کورونو وغوړېد. د بارودو لوګیو د شنه اسمان فضا خړه کړه او بېګناه انسانان د چاودنو تر سیوري لاندې د ژوند ساه اخیسته. هغه تورې شپې داسې وې چې سهار به ډېر خلک له خوبه پاڅېدل، خو ماښام به د ژوند تر پایه د درد ملګري شوي وو. څوک له لاسه بې برخې، څوک له پښو او څوک د جګړې د نه هېرېدونکو ټپونو بار په خپلو اوږو وړوند کړي. خو کابل د ماتېدو ښار نه دی. دا ښار له هماغو تیارو شپو راوتلی او ځان ته یې د دردونو له خاورو ځکه د هیلو څراغ بل کړی چې د اوسېدونکو د صبر او زغم ماڼۍ یې دنګې ولاړې دي. په یوه ټولنه کې د اعتدال او مساوات تر ټولو روښانه نښه دا ده چې د یتیم لاس ونیول شي، د معلول درد واورېدل شي او د کونډې سترګې له اوښکو پاکې شي. هغه ملتونه بریالي دي چې د خپلو کمزورو قشرونو ملاتړ وکړي او هغوی ته د عزت ژوند برابر کړي. اسلامي امارت هم د همدې انساني ارزښتونو پر بنسټ د خپلو یتیمانو، معلولینو او کونډو د ملاتړ هڅه کوي او د دې لپاره یې بې دریغه هلې ځلې پیل کړي دي. دا نظام دې ته نه دي کتلي چې دا د امارت یو شهید بچی ده یا د امارت ملګری د معیوب سوی ده یا د امارت یو شهید کونډه ده، بلکې د نظام د ټول ولس ته د خپل ولس او د رعایت په سترګه باندې کتلي دي. د موږ د وزارت کې د تیرې ادارې د عسکرو، د پولیسو، د اردو د دېو بچیان چې هغوی په وخت کې مړه سوي دي هغه هم ثبت دي. د موږ د امارت د شهیدانو د بچیانو د مهانې اخلي، د هغوی معیوبین هم ثبت دي. هکذا ملکي خلک چې دواړه جانبینو یا یې دښمن لخوا نه د خارجیانو لخوا نه په وخت کې شهیدان سوي یا معیوبین دي هغوی هم ثبت دي، هغوی هم مهانې اخلي. هکذا د امارت مربوط چې په وخت کې مجاهدین شهیدان سوي یا معیوب سوي دي د شهیدانو بچیانو، کونډو او معیوبینو ته هم موږ مهانو ترتیب لرو. د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدو سره د هیواد په کچه د یتیمانو، معلولینو او کونډو دقیقې پیژندنې لپاره پراخې سروېګانې ترسره شوي دي چې له مخې په ټول هیواد کې 6,90,350 تنه یتیمان، معلولین او کونډې ثبت او راجستر شوي دي. د موږ یتیمان تقریبا 4 لکه ته د مجموعه د 3 قشرونو یعنې د امارت مربوطې ملګرو، د تیرې ادارې او ملکي خلکو او معیوبین 2 لکه او کونډې څه باندې 1 لک کونډې موږ سره ثبت دي چې هغوی موږ سره مهانو ترتیب لري. دا شمیرې د هغو زرګونو کورنیو د ژوند کیسه کوي چې د بدمرغې جګړې او 20 کلن اشغال د وحشت، ظلم او ستم په اور کې لولپه شوي او اوس د ملاتړ او پاملرنې اړتیا لري. ټول ثبت شویو یتیمانو، معلولینو او کونډو ته د حق او امتیاز له مخې په یوه سترګه کتل کیږي. دا تګلاره د اسلامي امارت د عدالت او ټولنیز مساوات د اصل څرګندونه کوي. د تیرې ادارې تقریبا 1,20,000 یتیمان، معلولین او کونډې موږ سره ثبت او رجسټر دي. اوس مهال د ټولو ته د طرز العمل یا د طرح او قانون له مخې د شهیدانو او معلولین چارو وزارت لخوا ماهانه ورکول کیږي، مساعدت او کومکونه ورسره کیږي. د مشرتابه امیر المؤمنین حفظه الله وینا او حکم هم دا ده چې باید دا خلک ثبت شي، باید د خلکو سره مرسته وشي، باید د خلکو سره کومکونه وشي. الحمدلله دا کار روان ده.
په تیره اداره کې پلار عسکرو یا پولیسو یا پلانو یا بستانو، خو اوس بیا هم دا نظام د هغه بچي پالنه کوي. نو دا موږ د اسلامي وجیبې لحاظه د خپل افغاني کلتور انانت لحاظه موږ ته دا ډیر مهم کار ښکارېږي. یتیم بلل شوی دی، که د اسلامي امارت اړوند وي، که د تیرو اداراتو اړوند وي، که طبیعي وي، که حادثاتي وي. چې یتیم وي هغه ته 2000 منل شوي دي په قانون کې، 2000 ورکول کیږي. په دې کې بیا تبعیضي چلند په دې کې هیڅ ځای نه لري. همدارنګه د معلولیت ته کتل کیږي، و دغه ته یې نه کتل کیږي چې د کومې ادارې سره و، د کوم حکومت سره و، یا د اسلامي امارت سره و، یا د کومې سیمې و، د کوم ولایت دی. هغه د معلول وضعیت ته کتل کیږي، د معلولیت مطابق مساعدت ورکول کیږي. د امارات نه په دې خوشحاله یې چې څه ورته هغه معاش چې څومره بودیجه یې هغو نه معاش یې موږ ته راکړی ده، څه ورته کال په کال یې راکوي. که نه د دې سره موږ په خلاف نظام کې وو، جنگ هم ورسره کوو، هغه هم کوو، د یار سه له یاده وباستم. خیلی دولت بسیار سنگین، بسیار یک دولت بسیار گادل. ما این رقم دیگه دولت دیگه نمیافیم. این دولت ما بهترین دولت است، افتخار است برش. بیادر خوشبین هستیم از بششان. بیادر حق به حقدار میرساند. هیچ حق کس پایمال نمیشه، حقش بیادر تسلیم میکنه. میگم ما خپل معیبینو ته ما هغه معاش ورکوي چې موږ ته کم راکوي. داسې فرق پکې ونه کوو چې دا یا موږ سره په جنګ کې ول یا موږ سره په خلاف ول. دلته مو د تیرې ادارې ځینې عسکر او نظامیان وموندل چې په تیره اداره کې یې نظامي دنده لرله او له مجاهدینو سره په مخامخ جګړه کې د ژورو زخمونو له کبله معیوب شوي دي. هغوی د خپل زړه ناویلې داسې اظهاروي. زه 96 کال کې په اردوی ملي کې زخمی شوی وم. زه یو بریدمل وم په غزني ولایت په اندړ ولسوالۍ کې په چاردیوال سیمه کې. زه ولګېدم د جنګ په محال کې چې همدغو سره موږ جنګېدو. یو وخت کې اوس چې دا امارات راغلی، زه ډېر خوشحاله یم چې هغه دو بیرته موږ وغوښتو او موږ له 15000 روپۍ معاش وټاکه. بس کور دی آباد، بس اوس هم هغه معاش جاري دی، معاش راته راکوي. اوس هغه توپیري چلندونه او تفریقې له منځه تللي. د اسلامي امارت او تیرې ادارې ټولو یتیمانو، معلولینو، معیوبینو او کونډو ته یو ډول حق او حقوق ورکول کیږي. ما از حکومت امارات اسلامی خوش هستیم به که ما مقابلشان بودیم. دولت مقابلشان که لیکن فتح شد دیگه که با ما کدام مشکلی کدام چیزی با ما نه، مثل یک ملت یک فرد اینجا زندگی میکنیم. ما یا خوش هستیم دیگه، چیزی که حقوقی که با ما دیگه که تعیین کردین دیگه، دمی که تعیین کردگی دیگه راضی هستیم دیگه. هر ثبت شوی یتیم او ثبت شوی کونډه د میاشتې 2000 افغانۍ ترلاسه کوي. که په یوه کورنۍ کې 15 یتیمان وي نو 10000 افغانۍ ورته ورکول کیږي، او که شمیر یې زیات وي د پیسو ټاکلې اندازه یې لوړیږي چې دا پیسې د هغوی د ژوند لومړنۍ اړتیاوې په ښه توګه پوره کوي. په د یو نفر 2000 روپۍ ډېرې کمې دي، خو که یو فامیل کې 15 یتیمان وي بیا 1000 روپۍ کېږي، که 6 یتیمان وي نو بیا 2000 کېږي. همداسې در حساب که نو بیا چې 2000 روپۍ یو کور ته د افغانستان په دې اقتصادي کمزورتیا حالت کې یو کور ته د میاشتې 2000 روپۍ ورځي، بې کسبه او بېکاره د یو نظام له خوا نه ورته ورکول کېږي. دا د ما په خپل فکر باندې دا به په ډېر پرمختللو هېوادونو کې به هم دا پروسه نه وي او نه به یې چېرته څوک ثابته کړي. د اسلامي امارت د عدالت او مساوات دا لړۍ د نړۍ د بشریت په هیڅ انساني قانون کې څوک نشي موندلی چې په داسې یوه شفافه پروسه د خپلو خلکو چې معلول، کونډې او یتیمان شوي دي لاسنیوی وکړي. نو یو خوا داسې دي چې خواهشات دي هغه په ډېرو روپۍ باندې هم نه پوره کېږي. یو ضروريات دي، ضروريات په دې سره انشاءالله تر یو حده پورې پوره کېږي. ورسره بیا موږ دا نورې فوقالعاده مرستې چې دي دا هم په کال کې 1 پیره 2 پیره دي هر کور ته رسیږي. معلول له بل معلول سره په معلولیت کې تفاوت لري.
یعنی ټول معلول یو شان ته نه وي. ځینې داسې معلولونه چې مکمل فلج وي، ځینې تر نامه لاندې فلج وي، ځینې طرف فلج وي، ځینې معلولین د 4 اعضا وي، ځینې د 3 اعضا وي، ځینې د 2 اعضا وي، حتی ځینې داسې معلولین چې د 1 عضو معلول وي. نو دغه هرې نوع ته یا هرې کټګورۍ ته په قانون کې جلا جلا بیل بیل مساعدت هغه د دې معلولیت په کتو ټاکل شوی دی. هغه د قانون مطابق له دوی سره نقدي مساعدت کیږي، البته د بانکي سیستم له لارې، یعنې د دوی د خاص اکاونټ له لارې څخه. یعنې هغه د لوړې کچې معلول ته د میاشتې 15,000 بیا تر 20,000 افغانیو پورې مبلغ ورکول کیږي، نقدي مساعدت ورکول کیږي. او هغه ډیر کښته معلول ته چې د معلولیت درجه یا فیصدي ډیره کښته وي هغه ته 2,000 ورکول کیږي. نور نو له 2,000 څخه 4,000 15,000 10,000 12,000 15,000. د یتیمانو، کونډو او معلولینو د ملاتړ په برخه کې دا مرستې یوازې په نغدو پیسو پورې نه محدودیږي، بلکې معلولینو ته ویلچرونه او همدارنګه کونډو یتیمانو ته په بیلابیلو موسمونو کې خوراکي توکي، د سون مواد، کمپلې، خیمې او نور د اړتیا وړ توکي هم ورکول کیږي. د یتیمانو، کونډو او معلولینو د ملاتړ په برخه کې د اسلامي امارات ترڅنګ یو شمیر خیریه بنسټونه هم اوږه په اوږه همکاري کوي. دا ګډ کار د ټولنیز احساس یو ژوندی مثال دی. دلته موږ 2 قسمه خدمات وړاندې کوو. یو چې موږ ته د مشرتابه له خوا نه کومه بودیجه راځي چې د میاشتې په حساب باندې د هر چا ورکې خپل اندازه معلومه ده، هغه ده چې هغه په شفاف ډول باندې تقریبا دا څه کم 10,000 خلکو باندې تقسیمیږي، روباوار تقسیمیږي. تاسو ته معلومات شته چې موږ هر روبه کې دوی ته حوالې کوو. مطلب د میاشتو په حساب موږ دوی ته نشي رسېدای شو، دا ډېر دروند کار ده او د موږ د وزارت تشکیل کم ده. په 3 میاشتو نه یوه روبه کې دوی ته موږ خپلو مهانو ترتیب د بانک له لارې نه په شفاف ډول سره ورته حواله کیږي او هغه یې اخلي. یو دا قسم خدمات دي. دوم خدمات چې دي هغه د خیریه بنسټونو یا د مؤسساتو له خوا نه چې هغوی یا نقدي مرستې کوي، یا غذایي مواد توزیع کوي، یا البسه او ضمني توکي چې دوی ورته دا توزیع کوي، یا د معیوبینو لپاره ویلچرې توزیع کوي، یا د معیوبینو لپاره چپرکټونه او چارپایانې څوک ورته وایي دا شیان توزیع کوي. یوازې په مرکز نه بلکې په ټولو 34 ولایتونو کې دا شی جریان لري او تاسې د میډیا له لارې نه دا شی ګورئ، کتلی سي، ولس هم کتلی سي. عام او خاص په دې معنی علم لري چې امارت اسلامي له راتلو سره سم دغه پروګرام هم په شفاف ډول سره جریان لري. کله چې کوم خیریه بنسټ یوې سیمې ته د مرستو رسولو اراده وکړي، لومړی د وزارت له مسؤلینو سره همغږي کوي. د اړوندې څانګې مسؤلین پلان جوړوي او د مرستو بهیر تنظیموي. له دې وروسته خیریه بنسټونه ټاکلو سیمو ته د خپل فعالیت سفر پیلوي. خیریه بنسټونو او مؤسساتو له لورې هر کال تقریبا 80,000 یا 1,00,000 کورنۍ د خیریه بنسټونو او مؤسساتو له لارې اجرا کیږي چې په هغې کې خوراکي مواد لکه اوړه، غوړي، وریجې، د سون توکي، د ژمي البسه او دې ته ورته نور مواد دا شامل دي، دا اجرا کیږي او ورکول کیږي. دغه د خیریه بنسټونو مؤسساتو له لارې چې کوم کومکونه کیږي دا هم د مرکز په شمول په اکثره ولایتونو کې مؤسساتو خیریه بنسټونو سره دلته په وزارت کې توافقنامه امضا کیږي. بیا مؤسسه مسؤلیت لري کوم شرایط چې په توافقنامه کې ذکر دي باید په شرایطو عمل وکړي او مخ ته لاړ شي. په دې وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخیستل شوي. د نوو کړنلارو او څارنې له امله د زرګونو احتمالي درغلیو مخه نیول شوې ده. دا هڅې د شفافیت او حساب ورکونې د پیاوړتیا لپاره ترسره شوي دي.
د دې لپاره چې اداري فساد نه وي، درغلي نه وي او په پروسیجر کې په کامله توګه شفافیت موجود وي، نو یو نوی قانون موږ جوړ کړئ، ترتیب مو وکړئ. هغه نوي قانون کې انشاءالله که فکر ورته وکړو ټولې زاویې پکښې شاملې دي، نو تر اوسه پورې داسې درغلیو اداري فساد ته لاره نه ده جوړه سوې. هممهاله موږ دلته په وزارت کې 2 ریاستونه لرو، لکه د تفتیش ریاست او د نظارت ریاست، چې د خپل مسؤلیت له مخې څخه په مرکز او په ولایاتو کې هغه د نقدي مساعدت د حوالو نظارت کوي، تفتیش یې کوي، پلټنه یې کوي. نو داسې اداري فساد او درغلیو سره مخامخ سوي نه یو. د فساد د مخنیوي لپاره په وزارت کې نوی قانون هم جوړ شوی دی. مسؤلین وایي چې دا قانون تر 99 سلنه پورې د درغلیو په کمیدو کې اغیزمن تمام شوی دی. دا ګام د دې لپاره اخیستل شوی چې مرستې یوازې مستحقو کسانو ته ورسیږي. د تیرې ادارې په وخت کې اداري فساد اوج ته رسېدلی و، له ښوونیز بهیره رانیولې تر ملکي ادارو او حتی د معلول، کونډې او یتیم تر کچې. په تیره اداره کې د جال او تزویر کچه بیخي ډېره وه، یعنې شفافیت بیخي له منځه تللی و. د 1 لک شاوخوا یتیمان، معلولین، کونډې د تیرې ادارې له ډیټابیس څخه موږ جعلي او خیالي ثابت کړي دي. اکثره دې کې هغه کورنۍ وي چې هلته بیخي معلول نه و، هلته بیخي یتیم نه و، هلته بیخي کونډه نه وه. یعنې په ډیټابیس کې زیاتره خیالي یتیمان چې پلار به یې ژوندی و خو د یتیم په نوم به دلته ثبت، دغه راز خیالي کونډه میړه به یې ژوندی و خو دا به ثبت. بله دا چې خیالي معلولین د معلولیت کچه به اول خو بیخي ونه او یا که هم مثلا ګوته به یې خوږ وه خو دوی به په فورم کې 100% لیکلی، دوی به فورم کې فالج لیکلی یا یو بل. نو بنان الحمدلله اوس مهال پوره شفافیت منځته راغلی. هغه خلک چې مستحقین وي هغه ثبت کېږي، هغه خلک چې غیر مستحقین وي هغه له لیست څخه باسل کېږي. د حرفوي زده کړو هغه معلول، معیوب او یتیم زده کوونکي چې له زده کړو فارغ شوي دي اوس یې د ځانونو لپاره دوکانونه پرانیستي او خپلې کورنۍ ته د حلال رزق ګټلو په موخه خپله مسلکي وړتیا څرګندوي. د حرفوي زده کړو مرکز په کال کې 2 مرحلې لري چې هره مرحله کې د حرفې د فنونو د ښوونې او روزنې عملي زده کړه ورکول کیږي. یتیمانو، معلولینو او معیوبینو ته د وزارت په چوکاټ کې د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده چې د 3 کالونو په موده کې 550 زده کوونکي فارغ کړي دي. در این مرکز عملاً 7 حرفه یا فن حرفه فعال هستند که در بخش‌های مختلف است. بخش خیاطی است، بخش ترمیم کامپیوتر است، بخش ترمیم موبایل است، بخش ترمیم موتورسیکل جنراتور است، همچنین بخش ترمیم وسایل برقی است که عملا در اینجا 150 شاگرد مصروف و یاد گرفتن این فن حرفه هستند. د دې لپاره چې دغه ښوونیز بهیر په انځوریزه بڼه در وښایو نو له موږ سره قدم په قدم ملتیا وکړئ چې له نږدې یې ننداره وکړو. زموږ د کامرې سترګې د یو هلمندي معیوب ځوان دا خبرې په خپله حافظه کې خوندي کړي چې دی له هلمند څخه مرکز ته د حرفوي زده کړو لپاره ورپېژندل شوی دی. الحمدلله موږ راغلي دلته هر څه مو زده کړي دي او تقریبا زموږ دلته کې 15 میاشتې کېږي چې موږ دلته هارډویر زده کوو
او الحمدلله ډېر څه مو زده کړي دي انشاءالله. دا 5 میاشت کې الحمدلله موږ ډېر څه زده کړي، یعنې چې موږ رالو موږ په دې نه پوهېدلو چې آیا کمپیوټر څه رقم را خلاص کړو، کمپیوټر څه رقم به زده کړو، یعنې په دې هم نه پوهېدلو چې دغو ولایتو څخه راسو. یعنې که درته ووایم یقیني د هارډویر په زده کړه کې ما ته دا نه معلومېدل چې د کمپیوټر سویچ څه رقم زه ووهم. الحمدلله زه اوس کولی شم چې خپل ولایت ته ولاړ شم، هلته کار وکړم د هارډویر په برخه کې. دغه ځوان د اسلامي امارات له مشرتابه خوښي څرګندوي چې د زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې ده. الحمدلله د اسلامي امارت څخه زه ډېر خوشحاله یم، خصوصا د مشرتابه شیخ امیر المؤمنین هیبت الله اخندزاده څخه چې موږ ته دغه کارونه برابر کړي دي. دغه ښوونیز مرکز ته د هیواد په کچه له بېلابېلو ولایتونو څخه زده کوونکي راځي چې زده کړې کوي او خپل راتلونکی روښانه کوي. په دغه ښوونیز مرکز کې 5 میاشتې نظري او عملي زده کړې دوام لري. په هرو 2 میاشتو کې له زده کوونکو څخه نظري ازموینه اخیستل کیږي او د زده کړیز بهیر په پای کې یا د 15مې میاشتې په وروستیو کې عملي ازموینه اخیستل کیږي او زده کوونکي فارغوي. دلته د خیاطۍ د ماشین د ستنې ګرځېدو ټکهاری پورته کیږي. زده کوونکي د بېلابېلو جامو پر ډیزاینونو او ګنډلو بوخت دي. یو زده کوونکی پوښت و چې د خپل کار او مسلک په اړه څه وایي. مدت 5 ماهش ما در اینجا درس میخونم، درس ادامه میکنم. ما فعلا در اینجا 6 نوع لباس دوختیم. هندی دوختیم، پاکستانی دوختیم، چپایخند، قاسمی، عربی، طرح گلدوزی. در مدت 5 ماه ما فعلا خیلی چیزا رو یاد گرفتیم که حتی از اینجا ما چیز داریم، پلان داریم که از اینجا ما اگر رخصت شویم دکان خیاطی جور کنیم. هلته یو بل زده کوونکی چې د موبایلونو مسلکي زده کړې ترلاسه کوي د هغه د فراغت ورځ نږدې ده. پر شونډو یې د خوښۍ مسکا غوړېږي چې له فراغت وروسته به ځان ته خپل دکان او کاروبار ولري. این جای افتخار است برای ما، برای همه ما، نه تنها ما. از طریق ما نه تنها ما یاد میگیرم بلکه از طریق ما بیادرایم همچنان امی پایه با پایه زیاد کسا یاد میگیرن. ما برای فعلا یک چند روز ما مانده انشالله از اینجا فارغ میشیم. بعد از فراغت انشالله خود تصمیم داریم برای خود یک کسب و کار جور بکنیم. د حرفه‌ایي زده کړو په ښوونیز مرکز کې د معلولینو او معیوبینو ترڅنګ یتیمان هم په زده کړو بوخت دي ترڅو له همدې لارې خپلې کورنۍ لپاره د حلالې روزۍ ګټلو جوګه وګرځي. از ولایت غور اومدیم در اینجا دیگه مدت 5 ماه میشه که در اینجا درس میخوانیم دیگه. برای سر ما زیاد زحمت کشیدن، تشکر از زحمتشون و دیگه از اینجا چیزی کم یک روز مونده که فارغ شویم و بخیر به ولایت که برویم یک قصد داریم یک دکان برای خود جور کنیم. یو بل ټولګي ته ورځو چې هلته د موټر سایکل په برخه کې عملی او مسلکي زده کړې ورکول کیږي. یو زده کوونکی د خپلې خوښۍ اظهار داسې کوي. ما پلار چې دی معلول دی نشي کولی چې کار وکړي او زه غواړم چې د هغه لاسنیوی وکړم او له هغه سره مرسته وکړم او زه غواړم چې دا کسب زده کړم او خپل کور ته یو مړی حلاله روزي پیدا کړم چې دلته موږ ته 5 میاشتې درس راکول کېږي. داسې کار موږ ته راښیي چې موږ په دوکان کې هغه کار وکړو موږ ته په 3 کلو کې 4 کلو کې هم نه رازده کوي. موږ غواړو چې همداسې نورو ځوانانو ته همداسې کارونه پیدا شي چې هغوی خپل کور ته یو مړی حلاله روزي پیدا کړي او انشاءالله موږ ته به دلته ټول د دوکان سامان لکه کوم رنجونه پلاسونه نلیانې شیان چې دا موږ ته راکول کېږي او د دې په واسطه به انشاءالله موږ له خلکو سره ظلم نه کوو او حلاله روزي به خپل کور ته پیدا کوو چې
وکولی شو خپله زندګي پر مخ بوځو. ویل کېږي چې دغه زده کوونکي اوس تر دې په مسلکي زده کړو سمبال شوي چې په خپلو مسلکونو کې له پوره وړتیاو څخه برخمن دي. الحمدلله شاگردای ما، هر شاگردی که در صف موتورسیکل ماست خودش با تنهایی انجین خلاص میکنه، هر رقم موتورسیکلی که باشه انجینش خلاص میکنه، پرزه میکنه، مشکلش پیدا میکنه، پس بسته‌کاری میکنه. یعنی یک استاد بسیار ورزیده در بخش انجین، هر کدام از یک استاد ورزیده هستند. زمایی بیمه او ما دغه نسو کای په کار پیش نه پوهیدم، دلته دلته نو راغلی در مخ په هیڅ نه پوهیدم. اوس الحمدلله د استاد برکت زه موټرسایکل هر باخش چې یا جوړولی سم او د انجینیټر کې چې هر ځای یې جوړولی سم او بل د 15 میاشتې وخت موږ ډېر الحمدلله موږ ډېر شی زده کوي. ډېر نوی موټرسایکل دلته جوړوو ځکه چې 70 همداسې سوزکي موټرسایکلې دي، هونډا دي 150 125 سی سی 110 سی سی همداسې 70 سی سی رنګارنګ موټرسایکلې دي او جنریټر هم همداسې 7000 دي، ټایګر دي، دا رقم ډېرې جنریټرې نورې دي چې موږ د هغه کار کوو. دغو زده کوونکو ته د زده کړې په همدې روان بهیر کې د لارې کرایې ترڅنګ غذایي مواد هم ورکول کیږي چې کورنۍ یې له فقر او غربت سره لاس او ګریوان نشي. دغه زده کوونکي چې کله فارغیږي نو د خپل مسلک ټول هغه وسایل ورته ورکول کیږي چې دوی پرې خپل کاروبار ځان ته برابر کړي او په خپلو ولایتونو کې د خپلو خلکو د خدمت جوګه وګرځي. شاگردها که از اینجا فارغ میشند ما همون وسایل ضروری که برای یاد گرفتن این حرفهشان هست که انشاءالله اونا رو در قالب تولکیت برشان میتیم که یا دیگه مجبور نشوند که در ولایات خود در منطقه خود میروند ضرورت مثلا به وسایل پیدا بکنن. این هم وسایل حرفهشان هم کمان برشان اینجا خریداری که برشان میتیم که یا رفته در ولایات خود در منطقه خود که یک دکان باز بکنن و کاروبار برای بندازن. جګړه هغه توره بلا ده چې که ختمه هم شي نو ډېرې بدبختۍ او تیارې له ځانه پرېږدي چې انسانانو ته د ټول عمر درد او ناستور زخم شي. همدا درد او غم د دغو یتیمانو په سترګو کې څپې وهي چې په لیدلو یې زړه اره کېږي.